تنو په ثقافت کې بنیادی چې کوم څیز دی هغه حیا ده او دا ماته چې راکړې ده دا هم زما د تمدن راکړې ده. زه به د هغې مثالونه درکړم. زموږ مشرانو چې په یو بل ځمکې خرڅولې نو د دیوال خواته به پټ کېناستم چې څوک خبر نه شي. یو دا چې د پلار نیکه جایداد دی، یو نه بل ته ځینو دا خبره ښه نه ده ځکه چې د ده د اقتصاد انحصار په دغه ځمکه باندې او د هغې بهلل حیثیت بهللو. دویم دا چې آبادي ډېره زیاته کمه وه. که په دغه کمه آبادۍ کې چا دروغ ویلی، دعوې او دروغجنې دعوې په یو بل باندې کولې، نو په دغه لږه آبادۍ کې د دښمنۍ پیدا کېدو امکانات و. نو دغه وخت کې چې تمدن کمزوره نو علم کمزوره نو بیمارۍ زیاتې وې، خپلمنځي جګړې زیاتې وې، د بهر نه یلغرګري سیوا وه، یوې قبیلې او په بلې قبیلې حملې والې. نو آبادي زیاته پکار ده د دې خاطره چې مقابله د دښمن وشي. نو څه شی به کېده دلته کې دغه ټولګی چې به په کلي کې د محدود کسانو دوی به کوشش دا کوو چې د یو بل سره د رښتینولۍ سلوک وساتي، د دوکې د دروغ ونه ساتي، ځکه چې په دې کې خفګان پیدا کېږي، دښمني پیدا کېږي. نو که سیلۍ توپانې وجني، ناروغي وجني، بهرنۍ دښمنۍ وجني او دوی په خپلو کې هم په جګړه شي، نو دوی به خپل ټول حیثیت بلکې هغه قامي تشخص به وبیدي، قبیلوي تشخص به وبیدي. د دې خاطره دوی به رښتیا ویله. د دې سره تمدن کمزوری دی، اقتصاد کمزوری دی. لکه په ده باندې میلمه راشي نو دی یوازې هغه نشي سنبالولی. د دې خاطره څه شی کړی دی، په حجره کې ډوډۍ خوړل روایت کړی دی چې ټول په شریکه باندې یو توکی راوړي، نه که پنځه میلمانه که پرې راغله، که 10 پرې راغله او که یو پرې راغی، نو په شریکه باندې پورته کړو. دغه بیا هغې په موږ کې څه شی پیدا کړه، د حجرې تصور یې پیدا کړو، د میلمستیا تصور یې پیدا کړو او دغه د پښتون خصلت وګرځېد. بیا دا خبره هم ده چې خلک لږ دی د یو بل سره خفګان انتهایی خطرناک دی چې خپلمنځي جګړې وکړي. د دې خاطره یې څه شی وکړو، وړاندې څیز دا کېښود چې یو کس فرض که مظلوم دی او بل ظالم شو، نو په ظالم باندې لازمه ده چې دی به د مظلوم کور ته ننواتې لځي، د دې خاطره چې د آبادي بچ پاتې شي. په نتیجه کې ننواتې زموږ د دستور یا د ثقافت برخه وګرځېده. ننواتې یو سړی بیا نه مني، جرګې یې پې کولي دي، جرګه په وجود کې راغله او هغه زموږ د ثقافت برخه وګرځېده. بیا که دی جرګه نه مني نو د هغې نه پس بیا د هغه سره سوشل بایکاټ دی، یعنې دا سړی د علاقې نه شړونکی کول دي. که دغه ومني شي نو بیا سوره ده، د دې خاطره چې د دې سوله په منځ کې وشي او د دې دښمني په خپلوۍ باندې بدله شي او سوره پکې ورکړی شي. که په هغې باندې هم ونه شوه نو بیا پې قامي لښکر وشي چې ده ته سزا ورکړی شي. دا ټول څیزونه څه نه راواته، د تمدن نه راواته. اوس چې کله زموږ سره ادارې راغلې، مثال عدالت راغی، زما د جرګې ضرورت پاتې نه شو. زما سره چې مثال د روزي پراخه شوه یا زما بازارونه ګرم شو، هوټلې شته، نو اوس پکې هغه د میلمستیا د حجرې په ځای باندې په بازار کې ممکنه شوه. دلته اوس د جرګې ضرورت پاتې نه شو ځکه چې ستا مختلفې ادارې مخې ته راغلې، ستا پارلمنټ مخې ته راغی، ستا د بلدیاتو ادارې مخې ته راغلې، ستا عدالتونه مخې ته راغله، ستا لښکر ته هم ضرورت نشته، ستا پولیس او آرمي مخې ته راغله. نو چې کله ادارې مخې ته لاړې نو ستا د تېرې زمانې چې کوم تمدني ثقافت و هغه سره د منځه لاړ او نوی موږ اختیار کړو. مثال پخوا چې علم کم د ناروغانو د صحت لپاره به خلکو زیارتونو طرف ته رجوع کوله او د هرې بیمارۍ لپاره جدا جدا زیارت و، د لیونو پکې جدا و، د بچو پکې جدا و، د قرضو د خلاصولو پکې جدا و. داسې وه که نه دي؟ اوس چې کله ډاکټران راغله نو زمونږ ثقافت چېرته لاړ؟ زمونږ زنانه، زمونږ نارینه هر سهار اسپتالونو ته ځي. اوس ثقافت کوم ځای ته لاړ؟ د اسپتال شو. زمونږ سره د اوبو کمې و، نو موږ له یو خاص ځای مقرر کړی و چې په دغه ځای کې به زنانه ماښام مازدیګر یا سهار هر وخت شي نو هغې ته نوم ګودر یې ښوده او د هغې نه به اوبه راوړلی کېدې او د هغې لپاره خپل آداب و.
خو کله چې زمونږ تمدن ارتقا وکړه او نلکه زمونږ کور ته راورسېده د ټیبل نه کنکشن مونږ واغست حجرې دپاره د جومات دپاره د کور دپاره نو مونږ ګودر د منځه لاړ. زما مراد د دې خبرو نه دا دی چې زمونږ ثقافت او تمدن د یو بل سره نوکه اورېدي دا دواړه به یو ځای ځي. نو که په غار کې اوسېدل زما تمدن نه دی بلکې دا تمدن ابتدا مې ده نو زما چې دا کم د ثقافت پخواني توکي زه یادوم چې دا د پښتنو پخوانی ثقافت دی نو دا ثقافت نه دی دا د دغه تمدن هغه لړۍ او کړۍ ده چې مخې ته را روانه ده. د پښتون ثقافت د ده په ذهن کې پروت دی. ما تاسو ویل چې وړاندې حیا ده، دویم رښتینولي ده، دریم زړورتوب دی ځکه چې که ده د خپلې علاقې دپاره دفاع نه وی کړی ته په خپله ورشو دفاع نه وی کړی او دی هلته کې ده پې خپله لښکر د هغې دپاره نه وی کړی نو د ده حیثیت به ختم شي. د دې خاطر په نتیجه کې چې د خپله د دفاع تصور مخې ته راغی نو د ده د خپلواکۍ تصور راغی، په ده کې د جنګیالیتوب عنصر پیدا شو او هغه سره مې صلاحیت پکې پیدا شو. په وطن باندې په قام باندې په خاوره باندې د ننګ عنصر په ده کې پیدا شو، دغه صلاحیت په ده کې پیدا شو. خو سره دغه دې ټکي له چې دغه څیزونه د پښتنو د منځه نه وځي که دغه مېلمستیان د پخوا په حجره کې کوله نو اوس یې په بازار کې هم کولی شي. دغه خیر ښېګړه یا د اشر کار که ده په کلي کې د خپلو ګیا د رودلو دپاره د ځنګل نه کټ کولو دپاره یا د ولې یا د نهر د ویستلو دپاره اشر کوو یا د خپل کور د مرمتو د جوړولو دپاره اشر کوو نو نن هم اشر کوي په مختلفو شکلونو کې. دا فلاحي تنظیمونه لیا دي اشرې کوي زمونږ د کورونو نه بدمرغۍ وباسي. زمونږ مختلفې ادارې مثال زما په کلي کې سکول دی های سکول په دغه سکول کې هر سهار استادان اشر کوي چې زمونږ نه بې علمي وباسي. زما په اسپتال کې هر ورځ ډاکټر او د هغه سره پوره عمله اشر یې کړی دی چې زمونږ نه ناروغۍ وباسي. یعنې د هغې شکل بدل شوی دی. د پښتنو که پخوا حیا کوله مثال ګودر له نه ورتله نو نن هم دغه پښتانه په حیا باندې مین دي، د شرم کارونه هم پیژني، د حیا کارونه او د عزت کارونه هم پیژني او کوشش دا کوي چې په جدید شکل کې لکه نن که پخوا خلکو ننګیالیتوب سخاوت حجرې ساتل دا د حیا او د عزت کارونه ګڼل کېدو نو نن هم پښتانه ځوانان په دې پوهېږي. نن تعلیم د عزت دی، یقینا ټول پښتانه تعلیم طرف ته روان دي. نن ښه ورورولي ښه ګاونډګیري دا د حیا او د عزت خبره ده. دا پخوا هم نن هم ده، نن پښتانه هم په هغې کې ولاړ دي. که پخوا پښتنو د یو بل سره د خیر ښېګړې او په سخته کې د لاس اخلاص تصور لرله که غم به وشو 3 ورځې به ډوډۍ د ګڼ ګاونډ نه راتله او د غم په کور کې به ډوډۍ نه پخېده. دا زموږ یو ثقافت و. نو نن هم هغه تصور موجود دی، د غمجن سره دي غمجن دي خو شکل یې بدل دی. کمیټي جوړه کړې ده، کور خاوند خبر نه دی، شا په شا د مېلمنو خدمت کېږي، په یو بل شکل کې روان دی. دا بنیادي ثقافت دی چې زمونږ کم په داخل کې پروت دی. هغه د داخل هغه اطوار اقدار ناسته ولاړه او زمونږ تصورات ته مخې ته راوړي دې ته مونږ ثقافت وایو. بیا یو بل څیز دی هغه د دې سره تړلی څیز دی هغې ته تهذیب ویلی کېږي. تهذیب هغه څیز دی تهذیب د حزب نه وتلی دی. حزب په عربۍ کې شاخ تراشۍ ته ویلی کېږي. اوس مونږ د ونې شاخ تراشي څه شي لکوو دا د دې دپاره چې دا ونه اخیسته شي، دویم دا چې دا صحتمنه شي، دریم دا چې دا ښه میوه ونیسي، څلورم دا چې دا ښایسته ګلونه په دې کې راشي او سړی ته خوندونه واخلي. هم د دغه دپاره شاخ تراشي کېږي. اوس دغه شاخ تراشي نه چې کله تهذیب وتلی دی مطلب دا چې په خپله ناسته ولاړه کې، په خپل سوچ کې، په خپل عمل کې، په خپل کردار کې او په خپل چاپېرچل کې چې کم بد څیزونه دي هغه لرې کول او په هغه کې ښایسته خوندور او ګټور رانیستل تهذیب دی. زه به ساده مثالونه درکړم. زموږ که پخواني کورونه
کورونه څه غارونه به یاد کړم دا پخواني غارونه چې دغه کېږي دا دریاب کېږي او خلک یې ګوري په دې کې که تاسو کتلي ګلونه جوړ شوي دي په دې بېداره کې سوری تنګی چې ورته وایي دغه غار که تاسو ورغلی ډېر قد په قد ګټې لګېدلي او ښایسته ډیزاینونه تیار شوي دي اوس دغه غار خو د تمدني ضرورت لپاره جوړ شوی دی یعنې خپله دفاع کول هغې دپاره غار جوړول خو په دې کې د ګلونه څه دپاره کړي دي چې ذوق جمال ته پې تسکین ورسي ځکه چې ټول انسانان ښایسته دي په دې کې شک نشته او بیا پښتون زیات ښایسته دی ځکه چې دی په غرونو کې پاتې شوی دی په غرونو کې چې پاتې شي په ده کې تکبر پیدا کېږي چې په کومو کسانو کې تکبر او غرور پیدا شي هغه د غلطو کارونو نه ځان ساتي ځکه چې بیا هغه په دې کې شرم ګڼي چې خطا کار وکړي هغه د خپل خاندان شرم ګڼي نو دی نسبتا د حیا کارونه بیا زیات کوي په ده کې د خپلواکۍ عنصر سوی په ده کې د بالاترۍ او د نورو خلکو نه د امتیاز ساتلو یو تصور د ذهن ته راځي د دې خاطره دی د زیاتې ښکلا کوشش کوي نو ده په خپل غار کې که دی اوسېدلی دی د هر ضرورت لپاره چې جوړ کړی دی نو په هغې کې هم ګلونه جوړ کړي دي او ډیزاینونه جوړ کړي دي بیا که پښتنو خپل د خاورو کورونه جوړ کړي دي نو هغې له لیو ورکړی دی چې اوارتیا پکې راشي دا ښکلا ده اوس دا اوس نه ثقافت دی نه تمدن دی ځکه چې نه بنیادي ضرورت دی او نو هغې سره د طور طریقې سم یا د عادت او دغه ورسره تعلق شته په دې کې فقط چې د ده ته ښایسته ښکاري شي بل ته هم ښایسته ښکاري شي او د کور خاوند ته هم ښایسته ښکاري شي ده باندې د خټې لیو کړلی په لیو له پاسې ګلونه جوړ کړي دي چې دی دننه پکې په خوشګوار ماحول کې کښېني ده په بلې باندې د کشمالو کټوۍ ایښودې ده چې ده ته ښایسته وږمې راشي تاسو پام دی که نه جي نو دا څیز چې ده په خپل تمدن کې ښکلا پیدا کړه دا هم تهذیب دی او که ده په خپل ثقافت کې ښکلا پیدا کړه دا هم تهذیب دی مثال د لارې جوړې کړي دي د شیخ ملي بابا د ویس سره سم چې د کلي نه ورشوده چې کومه لار ځي دا به 19 فوټه پلنه و دا 19 فوټه پلنه لار جوړول که د یو خوا نه تمدني او ثقافتي ضرورت دی خو د بلې خوا نه دا ښکلا هم ده چې په دې باندې ګڼ څاروي په یو ځای باندې روان او د یو بل سره ښکارونه نه جنګوي او یو ښایسته نظاره پیش کړي د کلي کوڅې 6 فوټه پکار دي د کلي کوڅې 6 فوټه پکار دي د دې خاطره چې کټ پکې لاړ شي جنازه پکې لاړ شي یا پکې څاروی هم لاړ شي یا که چا د ټانټو یا د پروړې ګډیر اخیستلی چې هغه هم ویسي او دویم دا چې فرض کړه دفاع خبره راشي نو چې مخ هم نیولی کېږي خو د دغه لارو سره جوخ لختي ورکول هغه لختي بیا یو خاصې ولې ته ورغورځول دا تهذیب دی موږ چې کله موجداړو یا د هړپه کنډرات ګورو موږ هلته ګټې نه ګورو موږ دې ته ګورو چې دا دیوال د څومره پلان والی دی په دې پلان والي کې د ده شاته ذوق جمال څه دی د بیا لارې څومره پلنې جوړې کړي دي د نکاح صوبې څنګه ویستلې ده په دې کې د اوبو د څښلو د اوبو کم انتظامات کړي د دفاع انتظامات کم کړي یعنې هغه ښکلاییز اړخ یې موږ ګورو که موږ د خپل ثقافت د ښکلا له راشو مثال ډوډۍ خوړل چې دی دا تمدن دی ځکه که ډوډۍ ونه خورو مرو داسې ده که نه په شریکه ډوډۍ بیا څه شی ثقافت دی خو یو بل ته ست کول دا تهذیب دی ځکه چې که څوک ست وکړي او که ونه کړي هغه خېټه خو ډوډۍ غواړي او ډوډۍ خو به خوړل غواړي خو پښتون کې درناوی او حیا پرته ده دی په خپله عزتمند دی بل عزت ورکول غواړي نو له دې خاطره دی پکې ست کوي د نغري په غاړه زموږ مشران ناست دي په ژمي کې نو به خصوصا د سوات خبره وکړم او دا ټول نغري کې یو شان دی اور راځي او ټول ورته تودي خو موږ پکې د مشر ځای وټاکه چې دا پکې د مور ځای دی دا پکې د پلار دی دا پکې د مشر او چې پلار راننوتی دی نو د هغه کور والا په وړو اواز کړی دی دادا راغی تاسو ته لار پرېږدئ چې خپل ځای ته راوړي دا اوس څه شی دی دا تهذیب دی چې دغه ځای پکې د مشرۍ دی دی هلته کښېني بلکې په سوات کې خو به زیات د ناوې د واده په ورځ باندې غټه جګړه هم په دې باندې وه چې د ناوې په نغري کې یو مناسب ځای ورکړی شي دا هغه تهذیبي رنګ دی چې نه دې ته د عزت ورکړی شي مثال لکه کالي سره زر پښتانه د پخوا نه په کارۍ سپین زر او سره زر اوس دغه خو تمدن د چې زرګر ورته ناست دی او هغه یو هنرمند دی هغه کالی جوړ کړی دی
خو په دغه کالی اغوستل ثقافت دی، خو په دې کې دننه ګلونه کول چې دی هغه بیا تهذیب دی. ځکه دغه سره زر خو په خپله قیمتي دي، بیا که ته هغه یو عامل جوړ کړی دی د غاړې دپاره نو هغې هم یو خوند پیدا کړی چې اغوستلو سړی ښایسته ښکاري. خو که په هغې کې ګلونه وشي نو لا پکې تهذیب پیدا کېږي. دا کپړې ما وی چې دا تمدن دی، د دې اغوستل ثقافت دی، زموږ حیا پکې محفوظه ده. یعنې د پښتنو مخې ته یوازې ګرمي او یخني نه ده، د ده مخې ته پرده هم ده، یعنې حیا هم ده. نو له دې خاطره د هره ته یو کولاو جامې خوښې کړي دي. په دې باندې چې بیا د بټنانو له ترتیب ورکولی کېږي، په دې کې په لستوڼو باندې ځینې کسان ګلونه، په دې ځای کې دا ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړېږي. دا شیشه دی، دا زموږ تهذیب دی. زه اکثر د کمرې مثال ورکوم. مثال دا کمره دې دپاره ده چې موږ د باران نه، د یخ نه او د هوا نه او د څه نه بچ کړو، موږ پکې دننه کېږو. موږ دا څلور ګوټې یا یو خاص ډیزاین ولې خوښوو؟ د دې دپاره خوښوو چې په دې کې ښکلا پیدا شي. که دا یو دیوال اوږد دی بل لنډ وی بیا به کوم کېناسته کېده، یعنې تمدني ضرورت پوره کېده، خو زموږ ثقافتي ښکلا پکې نه پیدا کېده. دا بجلی تمدن دی، د دې څه وخت یې بله کړم څه وخت یې مړه کړم، دا ثقافت دی. خو که موږ د دې دا بټنان په ترتیب باندې لګولي دي، دا بټنان خو عدل بدل هم لګېده چې د بلب بټن دی خو دې دیوال کې، د پکې هغه دی هغه ځای کې، دا خو داسې هم کېده. خو موږ دغه بورډ کې چې دا بټنان لګولي دي په خاص ترتیب باندې، دا تهذیب دی. نو د ښکلا پیدا کولو هڅه ده. اوس د انسان مخې ته مراد خان یوازې تمدني ضرورت نه دی، ذوق جمال هم دی، یعنی د ښایست او د ښکلا تند او طرف هم دی. او که تر څو پورې دغه پوره نشي، یعنی د څو پورې چې د مادې سره د روح غذا ورنه کړی شي نو روح مري. یعنی ماده د جسم او د شخصیت د انسان چې دا یوازې په ماده باندې نه پایي، دا په روح باندې هم پایي. د دې خاطر موږ دغه روحانیت، یعنی دغه ښکلا او دغه ښایست هغه موږ په خپل تمدن کې هم ساتلی دی، دا موږ په خپل ثقافت کې هم ساتلی دی، او دغه څیز ته موږ بیا تهذیب وایو. ځینې استادان په منځ کې یو جمله وایم چې هغه د تهذیب تعریف لږ جدا کوي. هغه دا خبره کوي چې کوم تهذیبونه پخواني دي او مړ دي هغه تهذیب دی. لکه موږ وایو انډس سیویلایزیشن ختم شوی دی، ځکه ورته انډس سیویلایزیشن. بابولین سیویلایزیشن ختم شوی دی، ځکه ورته وایو. ځینې کسان دا وایي چې ځینې ثقافتونه چې انتها ته ورورسېږي، یعنی د خپل د ترقۍ بام ته ورورسېږي او ډېر زیات ښایسته شي، نو هغه ثقافتونو ته تهذیب ویلی کېږي. خو دا خبره ډېر حقیقت ته نږدې نه ده، ځکه چې موږ کله وایو چې دغه ثقافت ختم شوی دی، بلکې ثقافت ختمیږي نه، شکل بدلی. ما خبر دا وکړه کنه چې د تمدن سره ثقافت رنګ بدلی، شکل بدلی. نو که موږ سره انډس سیویلایزیشن کله ختم شوی دی، شکل یې بدل کړی دی. که بابولین سیویلایزیشن نو ختم شوی نه دی، شکل یې بدل کړی دی. او موږ به په کوم ثقافت باندې ګوته ږدو چې دا ثقافت اوس ختم شوی دی، دا ثقافت شته موږ سره آیا داسې څه کرښه شته؟ او یا موږ په یو ثقافت وایو چې ډېر ډېره زیاته ترقي کړې ده، نو تهذیب شکل یې نیولی دی. نو آیا زموږ سره ثقافت کومه داسې پیمانه شته چې زموږ ثقافت هغه ځای ته ورورسېږي، نو بیا په پورته به موږ وایو چې دی اوس تهذیب ته ورننوت. نو چې کله ثقافت دپاره موږ څه ګیج یا څه میټر یا څه پیمانه نه ده جوړه کړې، نو له دې خاطره موږ دا نشو ویلی چې دا ثقافت دغه ځای ته ورورسېد، دی اوس مهذب شو او دا خلک چې دا تهذیب ته ورننوته. بلکې د هغې دپاره کلچرل ټکی هم پکارېږي، یعنې چې دا بهترین ثقافت لري. او سیویلایزیشن دپاره موږ وایو چې دا خلک ډېر سیویلایز دی، یعنی دغه لفظ موږ جدا پکارو. یعنی ثقافت په خپل ځای ښایسته دی، خو د ثقافت کې چې کومه نوره اضافي ښکلا ده هغه پکې موجوده ده. هغې په تمدن کې، هغه د ده په سوچ کې، هغه د ده په نیت کې، هغه د ده په عمل کې، هغه د ده په دغه جوړونکي څیزونو کې چې کوم د تمدن کې جوړوي. لکه که تاسو پام کړئ زموږ سره پښتنو سره رباب دی،
خو د رباب ته مزدار هغه غونچې دغه ورې چولي دا پکې د نور ښایست پیدا کوي حالانکه رباب په خپله ښایسته دی ستاسو پام دی که نه جي نو له دې خاطره تهذیب ثقافت او تمدن دا درې واړه سړی د یو بل سره پرله پیلي یا مربوط ګڼلی شي او د یو بل نه جدا کولی نه شي